السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسې به جوړ روغ یاستئ. نه تر دې نه مخکې چې کومه سبق موږ ویلی په هغه کې موږ د سیرت د اهمیت په حواله سره خبرې کړې وې. نن به انشاءالله د الله په فضل سره به موږ د سیرت باقاعده آغاز کوو. نو د سیرت آغاز کوو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسب مبارک څخه. الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات وی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی بفتح الفاء ولد من لقد جاءکم رسول من انفسکم ویل. نو د دې آیات چې ویل نو نبی په دې آیات ترجمه داسې رااله چې د تاسو لره د الله تعالی رسول راغلی په تاسو کې افضل او اشرف او نفیس خاندان څخه. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت کېدلو بعد بیا دا وویل چې زه په تاسو کې با اعتبار حسب و نسب تر ټولو اعلی او افضل او بهتر یم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک چې کوم دی دا ډیر اعلی او بهتره نسب دی. تر دې نسب بالا نسب راتللی نشي. او ځکه چې په قرآن شریف کې راځي چې کله واقعه افق وسوله نو منافقینو په حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګوي چې نعوذ بالله حضرت عایشه رضی الله عنها دارنګه چموکي. نو دا یو واقعه پیښه شوله ځکه چې په آیات کې راځي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. یعنی چې منافقین کله دغه تهمت په حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولګولی نو بیا د سورة نور آیاتونه رانازل شول د صدیقه بنت صدیق د برأت په باره کې ډېر آیاتونه نازل شو. په دغه کې یو آیات دا وایي چې الله تعالی وایي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. دغه آیات یې ویلي. په دې آیت کې دا خبره کوي چې مؤمنان چې کله دا واقع افق چې واورېده نو پر دوی باندې لازمه دا خبره چې دوی سبحان الله ویلي وله او دا ویله چې دا خو یو غټ بهتان دی د دې په باره کې موږ خبرې نشي کولی. نو مؤمنانو ولې دا خبره نه کوه؟ نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسب د پاکوالي یو دلیل دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیویان هیڅ کله فاجره نشي راتللی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قروالاوې عفیفه او طاهره دي ګردې ټولې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله چې کومه ده دا تر ټولو اعلی ده او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجرة النسب یې دا دی سیدنا و مولانا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن مزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن عد بن عدنان. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک دی د فدري حواله سره، یعنی د فلار له طرفه چې کوم نسب دی هغه نسب یې دا دی. او د مدري له طرفه چې کوم نسب دی یعنی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور له طرفه چې کوم نسب دی هغه دا دی امینه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مراد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلسله پیدری او سلسله مدري چې کوم ده هغه دواړه راځي پر دغه باندې جمع کېږي، پر کلاب باندې جمع کېږي. پر کلاب باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک جمع کېږي. نو یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب پیدری او مدري چې کوم دا جمع کېږي پر کلاب باندې. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مختصره نسب بیان شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک دا پاک دی، په دې کې هیڅ قسم او ګناه نه دغه کې نشته، داسې خرابي نشته کې. نو دا وسوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک چې ما تاسو ته بیان کړي. په دې نسب باره کې خلاصه دا ده چې په دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک چې کوم دی دا پاک دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې زما ابا او اجداد د حضرت آدم علیه السلام څخه ونیسي
تر اوسه پورې زنا نه ده سوې ټول کې ټوله نکاح دی. یعنې څه معنا زموږ چې کوم ما نسب را روان دی په دې کې یو هم داسې نه چې هغه نعوذ بالله د زنا څخه پیدا سوی، بلکې ټوله د واده بعد چې کوم د تولد سلسله ده یعنې د اولاد سره له دې څخه پیدا سوي دي. نو دا خبره د دې شي دلیل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک پاک دی. او دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجر نسب مبارک هغه یو د پدري حواله سره ده یو د مدري حواله سره. پدري حواله سره ما درته بیان کړه او د مدري حواله سره ما درته بیان کړه. نو صرف دا خبر په اخر کې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب پدري او مدري د چې کوم ده یعنې د پلار له طرف او د مور له طرف چې کوم نسب دی دا جمع کړي پر کلاب باندې. نو انشاءالله د بل سبق دپاره تاسو ته اجازه درکوم. الله مې خوشحاله لره.